د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محترم وزیر شیخ الحدیث محمد خالد الحنفي له جهادي مشرانو، دینی عالمانو، قومي مخورو او ښوونکو سره په ټولنه کې د معروفاتو اقامې، منکراتو مخنیوي او د اسلامي نظام د پایښت لپاره د ګډې همکارۍ او مرستې په موخه لیدنه وکړه. د یاد وزارت ولایتي محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند 112 بیلابیلې قضیې حل کړي دي چې د یاد شمیرې له مخې 66 د کورنۍ تاوتریخوالي، 12 د میراث، 11 د غیر شرعي نکاحګانو، 6 د ولور، 15 د نفقې ورکړې، 7 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینه برابره شوي او پاتې 15 د طلاق قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیې د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 11 لویې دښمنۍ او 55 وړې شخړې حل کړي دي. دغه راز محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 24 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 218 اصلاحي ناستې کړي دي او 8 ټنه تاریخ تیر توکي یې له منځه وړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.